السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي ویورز. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د کتو لپاره ټول د مخکې راځي. ویورز نن به موږ شروع کوو ایم ایس ورډ پارت 3 د ایم ایس ورډ. زموږ سره دریم کلاس دی او پرون موږ دا کلاس کړو چې انټرفیس چې کوم زموږ سره سورس بار دی، ټیبز دی او کمانډ دی یا ریبن بار، کویک ایکسس بار، دا ټول موږ ویلي وو. نن به انشاءالله موږ دا کوو چې موږ یو فایل کې کار وکړو، یو بلینک ډاکومنټس کې په خالي پیج باندې موږ کار وکړو، په خالي صفحه باندې، او هغه موږ بیا سیو کول غواړو. زموږ سره سی وي یا بوکي تیسیس وغیره هر څه شی چې په بلینک ډاکومنټس کې موږ کار وکړو او هغه موږ بیا سیو کول غواړو، نو دغه فایل به موږ څنګه سیو کوو چې دا بیا زموږ سره په کمپیوټر کې محفوظ پروت وي. نو اول به موږ په دې ځای کې دا ولیکو چې دا رایټینګ د دغه چیرې دا سایز دا به لږ شانتې زوم کړم او بیا اکراس پولیټیکل پارټیز وومن political worker have complained that their involvement in the election comes down to appeasing the ECP by fulfilling the minimum criteria for representation seat for them. نو دا ما ولیکل دې کې دا سټه کې چیرې دا ما غلط ولیکل، نو دا بیا مونږ رایټ بټن باندې کلیک وکړو. ومین دا بل چې دا کمپلین دی نو دا بیا زموږ سره په دې کې دا اپشن دی دا ډکشنري نه خپله اټومیټیکلی رالي، دا بیا موږ دې ځای نه ټیک کولی شو. انوالومنټ او د چې دی نو دا دوه ځای لیکلی شوی دی، نو دا یو ځای به چې دی دا به ران کو دی، دا بل فلفلینګ. نو دا یو پاراګراف چې دا ما ولیکو، دا یو پاراګراف ما ولیکو، دا نننی نیوز دی د الیکشن باره کې. دا زه بیا کافي به کم او پیسټ به کم چې موږ یو بک کې کار وکړو. کافي کنټرول وي باندې مې کاپي کړو، بیا دې ځای نه هم کافي کولی شئ تاسو کافي، او بیا انټر باندې مې کلیک وکړو، لاندې راکوشم، بیا دلته کې مې چې دی دا پیسټ کو، دلته کې مې بل ځای پیسټ کو. نو دا فایل چې دلته اوس سیو کول غواړم، بیا به راشم فایل ته او په فایل کې به بیا راشم سیو ایزه چې دا زه په کوم ټایپ باندې چې دا سیو کوم. نو دا مونږ چې دی د ون ډرایو باندې مونږ انلاین سیو کولی شو، او دا زموږ سره چې دی لاندې به راکوشو مونږ کمپیوټر ته، په کمپیوټر کې چې دا مونږ دننه په کمپیوټر کې ځان سره په پارټیشنو کې سیو کولی شو. دا زموږ سره ډیسکټاپ ته دا ډان نیوز دی، دا فولډر دی، او بیا ډاونلوډ دی ډاکومنټس دی. دا زموږ په کوم ځای کې سیو کول غواړو، موږ به ول ډیسکټاپ باندې کلیک وکړو، دا موږ په ډیسکټاپ باندې سیو کول غواړو. بیا به د دې فایل چې نیم به یې صحیح، نو د دې فایل نیم چې دی هغه به دی مای نیو ډاکومنټس. دا مې ولوړ کړو او بیا مې په ډیسکټاپ باندې ډیسکټاپ مې وو، او دا بیا په کم ټایپ باندې سیو کوم، نو پی ډي ایف ایکس پی ایس ډاکومنټس سنګل، دا چې دی ډېر ښه ټایپ دی زموږ سره. دا موږ په ورډ ډاکومنټ باندې چې دا به سیو کوو، بیا به سیو کړم او دلته کې به راشم، بیا به چیک کړم چې دا زما سره سیو شوی دی. دلته کې زما سره دا راغلی دی مای نیو ډاکومنټس. نو د دې طریقه باندې چې تاسو دا فایل د ایم ایس ورډ نه چې دی سیو کولی شئ. بیا که په دې فایل کې تاسو څه کار کول غواړئ په دې شته فایل کې، نو دا به زه کلوز کړم دې ځای نه، دا مې کلوز کړو دې ځای نه.